بسم الله الرحمن الرحیم. د الکايل هلايدونو تعامل د عضوي مالګو سره. کله چې موږ الکايل هلايدونه د الکولیک محلول د سیلور مالګو د سپینو زرو مالګو د کاربوکسیلیک اسیدونو سره ګرم کو، نو موږ سره ایسټر په لاس راځي. نو که موږ الکايل د عضوي مالګې واخلو د سپینو زرو، مثال په توګه CH3 C دوګونې اړیکه او مالګه موږ د سپینو زرو اخیستي د عضوي مالګو، دې ته سیلور اسیټیټ وایي، سیلور اسیټیټ. نو که د سیلور اسیټیټ مالګه موږ واخلو، عضوي تیزابونو سره سیلور چېرته یو ځای شوي او د هغه مالګه یې جوړه کړي او د دې تعامل موږ وکړو، موږ د ایتایل بروماید سره. نو موږ سره به دوی دواړه یو ځای شي او تودوخه به ورکوو هلکانو. ما سره به جوړ کړي AgBr، دا به جوړ کړي پلس CH3 C دوګونې اړیکه O CH2 او CH3 به جوړه کړي. نو دا ایسټر دی، ایسټر چې دی موږ سره ایتایل ایتانویټ د یو پاک نوم دی، ایتایل ایتانویټ یا ایتایل اسیټیټ د نوم دی. او همدارنګې جنرال موږ داسې لیکلی شو که موږ RC ډبل بانډ OO او دلته موږ سره فلزي امي او دې تعامل زه وکړم د الکايل هلايډ سره، د فیز او د ایکس ترمنځ به موږ سره مالګه جوړه شي او ما سره به راشي RCOR زبر بدلته مو لګون چې فرق یې وشي پلس MX مطلب زمونږ چې د فلز که سوډیم مالګه یې کېږي پوټاشیم یار یو موږ ته سوډیم پوټاشیم سیلور یو ښې کولی شي چې موږ یې ولیکو دغه په ځای. مثال په توګه که موږ واخلو CH3 COONA، دې ته سوډیم ایتانویټ وایي، سوډیم ایتانویټ یا سوډیم اسیټیټ. او د دې تعامل موږ وکړو د ایتایل بروماید سره. نو برومین به زه دلته ولیکم، برومین وصل دی CH2 سره او CH2 وصل دی CH3 سره او دې له زه تودوخه ورکړم، نو ما سره به راشي CH3 C دوګونې اړیکه د اکسیجن سره او CH2 CH3. دا CH2 CH3 دا دي صحیح ده. او ما سره به راشي سوډیم بروماید به موږ سره راشي.